محترم اوریدونکو السلام علیکم. زه اواز ګل اواز افریدي په اواز د خیبر کوم اخره د میټرو سره موجود یم او نن زموږ سره یو سپینګری مشر شهدا قوم کمرخیل ته په یو د خیر او کاندي یوسف خیر سره تعلق لري خاغله خو موږ سره موجود دی او دغه چې کوم دی یعنی څه خبرې کول په زړه باندې دي نو موږ غواړو چې دنه او خبر چې کنه د پزړه د غادي دغه میډیا په ذریعہ باندې تاسو ته مو درورسو نو خو موږ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن موږ ته چې کنه په خپل پروګرام کې په خیر اغلا یو بیا د پښتنه نه غوړ غوړو چې یو تو کوم څه په زړه باندې تاسو سره کومه پیښه شوې ده هغه کته د مینوالو سره یعنی شیر کې نو خوي چې مخکې ته دا اوس ورسېږي الله دې یاره خوشحال شو ته چې تو دارا یاره نه دی اندولای نه پینې شو تکلیف وکړو ته موږ یاره پښتنه کوي وایي په منو پات کې به یاره تو څه ته کوم چې مو یاره یو ځوای یاره نه دی اندولا او ډېر کو بیر سره او ډېر دیندور سره او خوشي د شادګړو به تر وچات شو یاره نه چې کنده یاره په بار حقي یو شو او یو یاره یو لوري او دوا یاره وړو کې بشي ته پوتې شول او په باز کې بیا یاره نه دی اندولای نه بس دوا درې کوله یاره نه پکتیر شول د نور بچی مې ډېر وړو کې وو چې دوا درې کوله پکتیر شول دوا درې کوله پاس یاره نه دی اندولای نه دغه زلامه دغه محمد سعید لامه ورپا دغه سات پټ کو ورته نو کومه کړه هغه د مشر دوی کوم هغه شیوانو ګره دغه سره پوتې واه دا به دغه بیا ورپنی کو کړه او چې ورپنی کو کړه بیا بس یاره نه دی اندولای نه توینه شو بس یاره دلته چې روغلو یاره نه دی اندولای نه پینې شوی ګودرو په هوټل کې غریب یاره مزدوري کوله ازار یاره نه دی اندولای نه سوله کې د نهمې میاشتې په 2014 کې د ستر اختر لسمه ورځ وه چې ګودرو هوټل نه یې وړی دی نهمه میاشت وه 2016 نهمه میاشت وه د ستر اختر لسمه ورځ وه لسمه ورځ دی وه یو نن یې مې یاره پته نشته دی بس د ګوډو هوټل نه وړی ډېرې ویرې ودېرې یاره یې منډې پسې ووالې وړوکې بچي یې دي یاره یوه لور یې یاره په جړو جړو باندې یاره د چکن دي که نه مړه شوه نور یاره بچي مې دلته دي یاره نه یې اندولای هغې ورځې نه دېره یاره نه په اختر پېژنې یو او نه مختار یاره نه یو جړو یو بس هر وخت های یو بس هر وخت یاره نه یې انډوله بس ماغه ځوان یاره نه یې انډوله په سترګو کې غړېږي نو ډېره مهرباني دې وي که یاره نه یې انډولای نه پوه نه شوې بس یاره دا کور یاره وشوه یاره چاته وکړو څه منډه ترله وواله ډبه ډرله وواله یاره هغه دنیا خوشته کړي وکړو په دې دنیا خوشته کړه نو دا محترم اورېدونکو دا دی نه دی خو ماشومه تصویرات ویې چې مشر ځوان مې چې کوم د 2008 خو شو که نه هغه بېګناه چې کوم د بقیې چې کوم دښمنۍ په کاسو وژله 22 سپتمبر 22 سپتمبر 2008 کې بیا چې کوم دغه هلایه پوتې شوه هغه تو بیا د درې کوله پاس محمد سعید ته چې کوم دی په نیکو کې ویره کړله که نه او هغه بیا په 2016 کې هغه چې کوم دی بېدرکه شو تر اوسه پورې نه یې مړ پته لګي نه یې بندي پته لګېږي نو محترمو کتونکي موږ سره د محمد سعید وړو وړونه نوستې لکه مستقیم نه نو موږ غواړو چې د مستقیم نه پښتنه مستقیمه تو څه تصویرات یې لکه مثال اختر روشي یا چې کوم بله خوشي تاسو به څه تېرېږي په زړه موږ اختر نه پېژنو اختر کې خلک وایي چې موږ پلار مزدوري نشي کولی چې موږ اختر وکړو اختر مه راکړی خو هره ورځ تیږو جاړو پسې کوو یعنې په اختر او په خوشحالي باندې نه پوهېږو باندې هغه پیک او سوچ کې و بس سعادت راخو سعادت اخر وکړي او بس بیت الله د دای ورور د ورګه ونګي ورته نه پښتنه بیت الله تو څنګه تصویرات ته په څه تیریږي بچي زړګنه به څنګه اختر نه کوو اختر کې هغه جوړو خبرونه محمد سعید لري دی یې موږ پلار مزدوري نشي کولی سترګون دی بوډان دی اختر نشي کولی صاحب سعادت راخو ته بچي څه ویایي په اختر پوهېږه څنګه محمد سعید یادېږي بچی ډېر کالک ښه نو بس محترم اورونکو دا مختصر شون ویډیو وه چې موږ چې کوم ده وکړله خو بس دا د خو ماشومه ما پیل دی اعلی احکامو نه بس الله د رحم وکړي خو دغه د پوره یو توګه منډه ترله اوله شي الله
درازو د پوره نو یې چې به د ډېر د وکړو کنه مو هیڅ بل تاسو نشته راي دا بسترګو بنده منظور راي او د ریټیر فوجي راي رټیار فوجي په د ملک له خدمتونه کړی دي هو سره هغه دغه سره چې بس کالیس پنځوب کې مې یاره نه یې ډولای نه ته نه یې ډولا ډېر منډه والي نور بیا په فوجور چاونه کې بس ډېر باندې فوج لا والي یاره بس په څه د تل پورا کړای راي سپوږ جناب نور موږ وکولای چې تعلیم ورسانو بالکل بس یاره یو دا د غریبه کور دی مرګ وګورو دا غریبه کور یې راځي دا وږي وسیږي برونه کې وسیاتيږي په هو کې غاړ واړی دا چې نه پټ په نو واتل په برونه کې په ته پونه نه راوځي دا وسیلات دي نو دا مختصر ویډیو و تاسو ټول مرګونه مې مننه کوم چې موږ ته ټیم وکړو نو چې ما مننه کوم بس دا راخم کې دا په ټول مسمونه وره راخم چې تاسو سره درا یاره خوري کړو درا یاره دا ورګه وره وسه غریبینه خپه دا به سوره راي مثلا باندې ولا پخته سره په دغه کې کې یاره نه یې ولا بشره دارو جوړو بشره نه یې ولا دون چې څه سره نه ورشي یاره یو شو رب چې یاره دې یې ولا کو یاره دا په درمي کې وته یاره بچا جوړه ما به وګونه کوم مړه لا ورحمېږي بس دا په ټولو باندې ورحمېږي وګونه کوم حبيبنا من اول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بس لا لا بامان